د خیبر پښتونخوا په سوات کې د پاکستان په پولیسو چاودنو لسګونه تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. لومړني راپورونه څرګندوي چې د دغو چاودنو له امله نږدې 4 تنه مړه او لږ تر لږه 8 تنه ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې د یادو درنو چاودنو له امله په سیمه کې د پولیسو یو شمېر ودانۍ نړېدلې. د دغو چاودنو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان د طالبانو تحریک معمولاً د ورته پیښو مسؤلیت پر غاړه اخلي. د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې په 2021 کال کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو 0.00 میله امریکایي وسلې ترلاسه کړې دي. د امریکا پخواني ولسمشر همدا راز ادا کړی چې هیواد د افغانستان پخواني حکومت ته د موټر، الوتکو او توپونو په ګډون د 5 میلیارډو ډالرو په ارزښت تجهیزات ورکړي دي. ډونالډ ټرمپ طالبانو ته په اشارې سره ویل دوی پاتې نور خرڅوي او شتمني ټولوي. موږ دا وسایل هلته پرېښودل. هغه په افغانستان کې د امریکا د پاتې وسایلو پر راستنېدو په ټینګار سره ویل زه هر ټول غواړم. د روسیې د ملي امنیت شورا مرستیال دیمیتري میدویدیف وایي نړۍ د اتومي بمونو د کارولو د یوې بلې نړیوالې جګړې د پیلېدو په درشل کې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې میدویدیف نن په مسکو کې یو غونډې ته په وینا کې دې ته په اشارې چې د یوې اتومي مقابلې خطر شته ویل ډېر احتمال شته چې نړۍ د 3مې نړیوالې جګړې په درشل کې وي.